اعتکاف مسله د بنغزان له درسونه شوي دغه واورئ خو د رجوع په دې د رجوع د مسلو په منځ کې په دې راوړه چې اکثر اعتکاف خلک روژه کې کوي د دې ګوره دا مطلب نه دی چې اعتکاف په عام ورځو کې نه کیږي اعتکاف په روژه او غیر روژه کې کیږي هر چې د رمضان د آخري شپې دي ډېرې برکتي دي او دغه د لیلة القدر شپه پکې د هغې دپاره خلک اکثر دغه طریقه کې او دا د رسول صلی وسلم طریقه وه خو د رسول صلی وسلم نه یو پیر اعتکاف پاتې شوی رمضان کې نه و کړی بیا په دې شوال په دې میاشت کې کړی نو دلیل دی په دې چې اعتکاف په نورو ورځو کې هم کیږي بله مسله دا ده چې اعتکاف صرف په جومات کې کیږي وانتم عاکفون فی المساجد او تاسو اعتکاف کوونکي په کوم ځای کې په جومات کې اعتکاف په جومات کې کیږي دا په کورونو کې نه کیږي اگر که زنانه وي یو سړی وي نو څه وکړو زنانو ځای جومات کې نشتي چې نشتي الله دې نه د اعتکاف تپوسونه خو نه کوي اعتکاف خو په نارینه واجب نه دی یعنې اوس یو نارینه یو کس دی هغه اعتکاف ونه کړو الله یې رانیسي نه یې رانیسي نو هغه زنانه چې هغې ته جومات کې ځای نه میلاویږي د دې نه به الله ولې تپوس کوي یاره کور کې ځان له یو کمره خاص کړي هغه جومات خو نه دی د هغې هغه احکام خو نه دي کوم چې د جومات دي دلته دا خبره ده کې ولا تباشروهن مه کوئ نزدېکت د بیبیانو سره دې نه مراد دغه نزدېکت نه دی چې ښځه لاړه شي خاوند له څه سامان ورکوي یا څه ضروري خبرې دا جایز دي نزدېکت هغه چې هغې کې شهوت پوره کولی او صرف مراد ته نزدېکت دغه نه دی دې کې دنه ټولې هغه خبرې هم داخلي چې هغه دې سره تعلق ساتي اعتکاف په دوران کې دا خبرې او دا قسم نزدېکت داسې دی دا منع دی تلک حدود الله دغه پولې د الله دي فلا تقربوها بس مه نږدې کېږئ دې ته مخکې خبره شوې وه چې د شپول خوا کې تاویږي را تاویږي کمې ګړې بېځي نو څه چل وشي یو ورځ پې ورشي ګوره شریعت دروازه بندول غواړي دې ته سد الذرایع وایي څنګه لکه داسې ونه وي چې دا ګناهونه مه کوئ څه یې ووایي مه نږدې کېږئ بلکل دروازه په ځان بنده کړه ځکه چې ته ور نږدې شوې یو ورځ به پکې واقع شي بعض پکې وایي نه نه موږ زموږ ایمانونه بره انسان ایمان کمزوری ته خواوشا کې ګرځې را ګرځې د ګناهونو نو خو یو ورځ به په ګناه کې واقع شي که كذلك يبين الله آياته للناس دغه شان بیانې الله آیتونه خپل خلکو ته لعلهم یتقون دې دپاره چې دوی کې تقوا راشي ګوره دا پاڼه بیا شاته واړوئ او د اولنې آیت رجوع باره کې چې یا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام وملدوا كنا وملدوا كنا ليه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون چې تاسو کې تقوا راشي دغه مسلو اختتام په دې باندې وکړو لعلهم یتقون چې د خلکو کې تقوا راشي د روجې لوی مقصد دا دی چې ته د الله نه ویریږي او چې کله په تا کې د الله یره پیدا نه کړه نو بیا به د روجو دې ویریږه صرف خوله بندول نه دي چې زه اوبه نه څکم او زه ډوډۍ نه خورم او بعض وایي روژې سر ته ختلې ده د چا سر ته خیږي او د چا خپو ته راکوزېږي او څوک جګړې کوي او څوک وایي چیړی ډېر مه روژې نیولې ده حدیث کې راځي الله ته هېڅ ضرورت د دغه روژې نشتي مقصد هغه تقوا راوستلي په ځان کې تاکې تقوا راشي اوس ګوره مخکې د هغه څه حرمت ذکر شو چې هغه خاص زمانه کې حرام دي لکه خوراک څښاک خو اصل کې حلال دی خو روژه کې د سحر د راختو نه د نور ډوبېدو